د کهانۍ شروعات د یو سمندري جاز نه کیږي چرته کې چې یو پارټي روانه وي یو سینګر اګانه وي او ټول خلک ګډیږي ټول ډیر خوشاله وي خو دیو ته څه پته نه وي چې ډیر زر د دیو سره یو ډیره خطرناک حادثه کېدو والا ده په دې ټیم کې یو ناشنا کس د جاز ګیر راکاږي په کم سره چې تار راټولیدل شروع شي او په پول سپیډ سره دا تار د جاز کې بل طرف ته لاړ شي بیا اچانک خاموشي جوړه شي په اصل کې دا تار د خلکو نه وتلی وي او ټول خلک په منځ دوه شوي وي ټول راوغورځېږي او مړه شي خو دیو کې د کیټي نومې یو لنډۍ جینۍ بچ ولې چې دا د ونې نه ډیره وړه وي او تار د دې دپاره تلی وي کیټي چې د حالات وویني نو چغې شروع کړي د دې نه بعد موږ د 40 کاله پس وخت وینو څه کسانو یو خرابه کښتۍ په خپله کښتۍ پسې تړلې وي او د سمندر نه ویستل غواړي په اصل کې دیو دا کښتۍ په مارکیټ کې خرڅول غواړي د دیو د لیډر نوم مرپي وي مرپي ګوري چې دیو کومه کښتۍ په خپله کښتۍ پسې تړلې ده نو دا په ډوبېدو وي دا خپلو کسانو ته ډر وکړي او د رسۍ په مدد سره یې د بلې کښتۍ ته ولیږي د ایپس نومې جینۍ د یو رسۍ په مدد سره لاندې ورشي نو ګوري چې د کښتۍ کې یو غټ سوری دی او د دې په ذریعه باندې دې ته اوبه رادننه کېږي او په لږ ټیم کې به دا خرابه کښتۍ ټوله ډوبه شي د ایپس ملګري ورته وایي چې موږ له دلته نه وتل پکار دي نو ایپس ورته وایي چې دې پسې موږ 3 میاشتې محنت کلی دی او دا موږ داسې پرېښوستی نه شو بیا اوبو کې ډوبه شي په دې پسې د دې ملګري هم ور ودانګي او کوم ځای چې سوری وي دې باندې ویړ وکړي د دې نه بعد یې بهر یوسي او خرڅي کړي د دې ورته ډېرې پیسې میلاو شي دیو دا ټولې پیسې په خپلو کې تقسیم کړي او ډېر خوشحاله وي په دې ټیم کې د جیک نومې یو کس راشي او دیو ته وایي چې سمندر کې ما یو غټ جاز لیدلی دی او تاسو دا جاز بهر راوباسئ د هغې نه به تاسو ته ډېرې پیسې میلاو شي بیا ورته د دې جاز تصویران وښیي مرپي جیک ته وایي چې د دې په بدل کې تا ته څه پکار دي نو جیک ورته وایي چې ما په خپل ټیم کې شامل کړئ او دې نه چې څومره پیسې میلاو شوي دا به ټول په خپلو کې تقسیم کړو مرپي د خپلو ملګرو سره مشوره وکړي نو ټول د دې سمندري جاز د راویستلو دپاره تیار شي ولې چې دا ډېر غټ وي او دې نه به ټولو ته ډېرې پیسې میلاو شي خیر دا ټول په دغه شپه باندې سمندر ته روان شي دیو سره جیک هم وي دی خوا د سینټوس نومې کس کښتۍ چلوي نو دا په ریډار باندې یو غټ جاز وویني سینټوس ټول خبر کړي او بیا چې د جاز ته نږدې شي نو ټول ډېر حیران وي ولې چې دا جاز ډېر غټ وي مرپي دې ټولو ته ډر وکړي نو دا ټول بره وخیږي جاز د دننه نه زنګ شوی وي مرپي دې جاز ته ګوري د جاز هر یو پاټ زنګ شوی وي او بیا یو دروازه راکولاو کړي څنګه چې دا ټول دننه ورشي نو د دې د پرش دومره زنګ وي چې د دیو یو ملګری لاندې په غورځېدو شي خو په صحیح ټیم کې ایپس بچ کی په دې ټیم کې د ایپس نظر په یوې ماشومې باندې ولګي دا هغه کیټي ده کومه چې 40 کاله مخکې د جاز کې بچ شوې وه او بیا اچانک دلته نه غیبه شي خیر دیو خپل ملګری بره راوخیږي د دې نه بعد دا ټول کنټرول روم ته راشي نو دلته کې دیو ته یو ډیجیټل ګاډۍ میلاو شي نو د مرپي یو ملګری ورته وایي چې نن نه 40 کاله مخکې داسې ګاډۍ نه وي زموږ نه مخکې ضرور د جاز ته څوک راغلي دي نو مرپي ورته وایي چې اوس د جاز کې مونږ یو یعنې د جاز باندې قبضه زموږ د ټولو ده د دې نه بعد دا ټول خپلې کښتۍ ته راشي نو مرپي خپل یو ملګري ته وایي چې مونږ به دا غټ جاز څومره ټیم کې کنارې ته ورسو نو د دې ملګری ورته وایي که چېرته د دې انجن زر ټیک شو نو دا به مونږ تقریبا په 2 ورځو کې کنارې ته ورسو دې خوا ایپس ولاړه وي نو د دې نظر دوباره په کیټي باندې ولګي د دې په لیدو سره ایپس ډېره ګبرو شي خو دې ټیم کې جیک راشي او بیا چې دې نه تپوس وکړي نو ایپس ورته ټوله قیصه وکړي ورته وایي چې د جاز کې ماته یوه ماشومه ښکاري نو جیک ورته وایي چې ستا خوب به کم وي او زه چې کله خوب کم وکم نو ماته هم دغه شانته کې ماشومان ښکاري خیر په سباله چې کله دیو د جاز معلومات وکړي نو ورته پته ولګي چې د جاز کې لاندې یو غټ کریک دی د کم په وجه چې دا جاز لاندې په ډوبېدلو دی نو مرپي خپلو ملګرو ته ډر وکړي چې د ټولو نه مخکې مونږ له دا کریک بندول پکار دي دا ټول د جاز ته ورشي او د جاز د ټیک کېدلو دپاره روان شي ایپس په هغې ماشومې پسې ګرځي کومه چې بار بار دې ته په نظر راځي او بیا د جاز کې یو سویمینګ پول ته ورشي خو دلته کې دا یو ډېره عجیبه خبره نوټس کړي د سویمینګ پول کې د ګولو نشانونه وي نو دا لاندې ورکوزه شي او لاندې چې دا وویني نو ډېره زیاته حیرانه وي بیا چې کله د سویمینګ پول نه خیږي نو د دې مخکې واپس کیټي راشي په دې سره ایپس ډېره ګبرو شي او لاندې وغورځېږي د غورځېدو په وجه د دې سر مات شي خو دا سویمینګ پول د دې دا وینه راکاږي په دې ټیم کې جیک راشي او دا د سویمینګ پول نه راوباسي جیک چې ترې تپوس وکړي نو ایپس ورته وایي چې ما دوباره هغه ماشومه ولیده په دې سره جیک هم ډېر حیران وي دې خوا 2 ملګري د انجن کمرې ته راشي خو دلته کې اوبه ډېرې سیوا وي او دې باندې دواړه مخکې تلی نه شي نو دیو د مرپي سره رابطه وکړي خو د نیټورک په وجه باندې د دیو دا رابطه ونیشي دې خوا مرپي د دې جاز د کپتان کمرې ته راشي نو دلته کې دې ته د شرابو یو بوتل میلاو شي دې سره د شرابو یو ګیلاس هم پروت وي مرپي چې څنګه دا ګیلاس راواخلي نو اچانک دې ته په شیشه کې د دې جاز کپتان ښکاره شي په دې سره مرپي ډېر ګبرو شي او د دې د لاس نه ګیلاس وغورځېږي دې خوا جیک او ایپس د جاز کې ګرځي نو یوې دروازې
دروازې ته ورسي ایپس چې څنګه دا دروازه کولو کی نو دین ډېر اوبه راوځي او د اوبو کې د خلکو لاشونه وي په دې باندې ایپس ډېره غبرو شي او بیا چې د لاشونو ته وګوري نو ورته پته ولګي چې د دې مړو ډېر ټیم نه دی شوی دا د مرپي سره د رابطې کولو کوشش کوي خو د دې د رابطه ونی شي بل خو مرپي د خپل ملګرو سره د کارګو کمرې ته راشي دلته کې چې دیو یو پیټۍ کولو کی نو دې کې ډېره سونه وي په دې سره ټول ډېر خوشاله وي مرپي ورته وایي چې دا سونه زمونږ دپاره پوره ده مونږ له صرف دا سونه دلته نه وړل پکار دي دا جاز دې په خپل ځای ولاړ وي نو دا ټول ورڅه په دې خبره رضا شي او دیو دا سونه خپلې کښتۍ ته یوسي دی خوا سینټوس په انجن روم کې موجود وي خو دې ټیم کې اچانک سلنډر په خپله کولو شي او دې ټوله کمره کې ګیس خور شي د دې په باره کې سینټوس ته څه پته ونه لګي او دا خپل ملګري ته فون وکړي ورته وایي چې انجن چالو کا دی خوا په کښتۍ کې ایپس ته یو ځل بیا هغه ماشوم ښکاره شي دا ورته وایي چې کښتۍ چالو نه کوي خو په دې ټیم کې څوک دلته نه راکاږي په دې سره ایپس ډېره حیرانه وي په اصل کې کیټي د دیو مدد کول غواړي لاندې چې څنګه د انجن د چالو کېدلو بټن دباو کی نو د ګیس په وجه باندې دی کې یو غټه دماکه وشي او د دماکه کې سینټوز مړ شي په دې کې د ګریر نومي کس لاندې اوبو کې وغورځېږي خو ایپس پسې ور ودانګي او واپس یې بره راوخیږي د دې نه بعد ایپس دې ټولو ته وایي چې موږ له اوس شپه دلته کې تېرول پکار دي ولې چې زموږ کښتۍ خو تباه شوه او سبا له به موږ دلته نه د تللو څه بندوبست وکړو نو دا ټول ایسار شي ایپس د ماشومې په باره کې ډېره حیرانه وي نو د دې د معلومولو دپاره یو رجسټر راواخلي دې نه ورته د ماشومې د نوم په باره کې پته ولګي چې د دې نوم کیټي دی او بیا د دې په تلاش کې د اجاز کې ګرځي د کیټي په تلاش کې د یو کمرې ته ورسي او څنګه چې دا کمره کولو کی نو دلته کې د کیټي جسم وي کوم چې یو رسۍ پورې تړلی شوی وي او بیا کیټي د ایپس خواله راشي ورته وایي چې زه مړه شوې ما دا صرف زما روح دی کیټي ورته ټوله قصه وکړي چې د نن نه 40 کاله مخکې موږ ټول وژلي شوي یو خو زموږ روحونه دلته کې قید دي ایپس ورته وایي چې داسې اخر څوک کوي د دې نه مخکې چې کیټي ورته نور څه وښیي اچانک د دې کمرې دیوالونه په تورېدو شي نو کیټي ډېره غبرو شي او ایپس ته وایي چې هغه ما د خبرو نه منع کوي خو تاسو زر تر زره دلته نه وځئ او بیا کیټي دلته نه غیبه شي دې خوا موږ ګریر وینو کوم چې شراب څکلي وي او په نشه کې وي او بیا اچانک د دې خوا او شاته څیزونه بدل شي او دا هغه د 40 کاله مخکې پاټۍ ته ورسي بیا یو سینګره راشي او د دې سره ډانس شروع کړي د ګریر دا سینګره ډېره خوښه شي دا سینګره د ځان سره بوزي او بیا یې د یو اوچت ځینه راغوځر کړي په کوم سره چې ګریر مړ شي دې خوا موږ مرپي وینو کوم چې د کپتان په کمره کې ناست وي اچانک د دې خوا ته بوتل وخوځي په دې سره مرپي ډېر حیران شي او بیا د دې مخکې د جاز زوړ کپتان را پیدا شي دا مرپي ته وایي چې موږ ته دا سونه د یو بل جاز نه میلاو شوې وه هغه جاز ډوب شوی و خو هغې کې صرف یو کس ژوندی و او هغه چې زموږ جاز ته رالی موږ ټول مړه شو بیا ورته د هغه کس تصویر وښیي د مرپي نظر چې په دې تصویر باندې ولګي نو ډېر غبرو شي ولې چې دا بل څوک نه وي بلکې د دیو ملګری جیک وي جیک په اصل کې یو پیری دی او د جاز کې خلک وجل غواړي نو جیک راپاسي او د خپلو دوستانو تلاش شروع کړي د دې مخکې اچانک د دې د ملګري روح راشي نو دا ډېر غبرو شي او وتښتي بیا د دې خواله ایپس راشي او ورته آواز وکړي خو څنګه چې مرپي مخ راتاو کړي نو د دې د شکل نه ورته د خپل مړ شوي ملګري شکل جوړ شي نو دا پې اچانک حمله وکړي خو جیک پې حمله وکړي او بېهوشه کړي بیا دا ټول ملګري مرپي یو کیپسول کې وغورځوي او بند یې کړي چې په نورو ملګرو حمله ونه کړي د دې نه بعد ایپس دې ټولو ته وایي چې موږ سره دلته نه د تللو صرف یوه لار ده چې د دې جاز د انجن ټیک کړو خو دې دپاره موږ له د ټولو نه مخکې کریک بندول پکار دي نو دیو د ایپس دا خبره ومني او ټول لاندې کوشي دلته کې چې څومره کریکس دي دا ټول ویل کړي بیا دیو د جهاز د اوبو ته پیپونه ولګوي او د دې په ذریعه باندې دا اوبه دلته نه وباسي ایپس ته یو ځل بیا د کیټي روح ښکاره شي نو ایپس دې پسې شاته ور روانه شي کیټي د ګیریر خوا ته ورسوي دا ګوري چې د دیو ملګری ګیریر خو مړ شوی دی په دې باندې ایپس نوره هم غبرو شي بیا کیټي ایپس ته نږدې شي ورته وایي چې تا ته زه څه خوستل غواړم بیا دې سره لاس ټچ کړي په دې باندې ایپس د 40 کاله مخکې ټیم ته لاړه شي چېرته کې چې ټول خلک ګډېږي خو څنګه چې د هغه بل جاز نه سونه دې جاز ته رادننه شي نو خلک یو بل وجل شروع کړي باورچي ټولو ته په خوراک کې زهر میلاو کړي نو د جاز زیاتر خلک مړه شي بیا یو ګروپ خپله اسلحه راواخلي او څه خلک په سویمینګ پول کې مړه کړي د دې وجې نه ایپس په سویمینګ پول کې د ګولو نشانونه لیدلي وو د دې نه بعد یو جونیر کپتان د ډانسرې په وینا باندې خپل ټول خلک مړه کړي او څنګه چې دوباره راتاو شي نو دې باندې ډانسره تماچه کېږي او دا هم مړه کړي خو په دې ټیم کې د ډانسرې خواته یو داسې کس راشي کوم چې د دې ټولې کهانۍ ماسټر مایند وي دا د یو کونډې په مدد سره ډانسره مړه کړي په اصل کې دا جیک وي ایپس چې دوباره خپل حالت ته راشي نو دې ته د ټولې سچایي په باره کې پته ولګي او په منډه باندې خپل لیډر مرپي بچ کول غواړي بیا چې د مرپي خواته ورسي نو ګوري چې مرپي په اوبو کې مړ شوی وي او د دې لاس کې د جیک تصویر وي بل خوا د جاز نه چې کومو پیپونو کې اوبه روانې
روانې وي نو د دې د موټر کار پریږدي د دې وجې نه یو کس لاندې ورکوز شي خو دې ټیم کې اچانک د جاز انجن چالو شي او انجن یې ځان ته راکاږي او پوټي کی ایپس په منډه باندې کنټرول روم ته راورسي دلته کې د ډوج نومي ملګري سره میلاو شي او دې ته د جیک په باره کې ټوله قصه وکړي په دې ټیم کې جیک هم راشي نو ایپس دې له ټوپک ورکړي او په خپله په بل ملګري پسې روانه شي ایپس چې د انجن کمرې ته راشي نو ګوري چې لاندې د دې ملګری د انجن په وجه باندې مړ شوی دی دې خوا جیک او ډوج په کنټرول روم کې یوازې پاتې شي جیک ته پته وي چې دې ته زما د سچایي په باره کې پته لګېدلې ده او بیا چې د دې خواته ورنږدې شي نو ډوج ورته ټوپک ونیسي او ویې ولي په کوم سره چې جیک مړ شي ډوج چې دا وویني نو دلته نه لاړ شي خو جیک په اصل کې مړ شوی نه وي ولې چې دا یو شیطان وي دې خوا ایپس لګیا وي په ټول جاز کې بمونه ولګوي دا پوره جاز تباه کول غواړي په دې ټیم کې ډوج راشي او دې ته وایي چې موږ له دلته نه سونه وړل پکار دي خو ایپس ورته وایي چې دا سونه موږ وړی نه شو ولې چې دا یو شیطاني سونه ده او د دې په سر کې بې شمېره خلک مړ شو موږ له دا جاز تباه کول پکار دي نو جیک په خپل اصلي شکل کې راشي په اصل کې دې ډوج وجلی وي ایپس چې د دې اصلیت وویني نو ریموټ په خپل لاس کې ونیسي ورته وایي کو تاسو حرکت وکړو نو زه به بټن دباو کم او دا ټول جاز به تباه شي خو جیک په خپل خفیه طاقت سره یو پیپ راوباسي او ایپس پې ووایي په کوم سره چې لاندې اوبو کې وغورځېږي جیک لاندې ورشي او اوبو کې ریساره کړي په دې ټیم کې ایپس ته یو لینده میلاو شي نو دی راواخلي او ډایرکټ د ریموټ طرف ته یو ډز وکړي په کوم سره چې د ریموټ بټن دباو شي او یو غټه دماکه وشي دا ټول جاز تباه شي او لاندې په اوبو کې په ډوبېدلو شي ایپس هم لاندې اوبو کې په ډوبېدو شي خو دې نه مخکې چې د ایپس ساه وخیږي په دې ټیم کې کیټي راشي او دا د لاسه ونیسي او بر یې د اوبو نه راوخیږي د جاز کې چې څومره روحونه قید وي د جاز په ماتېدو سره ټول آزاد شي ایپس د اوبو نه راوخیږي خیر په سباله باندې چې ایپس سترګې کولاو کړي نو د دې نظر په یو بل جاز باندې ولګي دیو دا بچ کی بیا چې کله کنارې ته راورسي نو دلته نه هسپتال ته وړل غواړي خو په دې ټیم کې د ایپس نظر په جیک ولګي کوم چې هغه سونه یو بل جاز ته روانه کړي وي په دې باندې ایپس چغې شروع کړي ولې چې دې ته پته وي چې جیک په دوباره ډیر خلک مړه کړي په دې باندې زموږ کهاني ختمیږي کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ